عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. د اذان متعلق سبازه داسې مسائلو چې هغه موږ ذکر کول او مقصد پاغه کې داو چې انسان د خپل شرعي اعمالو د حقیقت نه خبر شي. مخکې موږ دا ویلو چې د اذان او د مؤذن د دې درجه او د دې شان څومره ده او بیا دا خبرم ذکر کوله چې په عالم دنیا کې لس قسمه اذانونه خلق کوي. خو بعضې داسې اذانونه دي چې د هغې حقیقت شته دی اسلام کې او بعضې داسې دي چې د هغې په شریعت مطهره کې څه اصل او حقیقت نشته دی. د سورة الحجرات آیات دی کوم چې ما ولوسته چې ایماندارو د الله او د رسول نه بزان نه مخکې کوي او خپل ریاګانې به نه مخکې کوي. نو دې کې دې نقطې ته اشاره ده چې الله او رسول نه کوم عمل ثابتي نو انسان به هغه عمل کوي او چې د الله او رسول نه په کوم ځای کې کوم عمل ثابت نه ده نو انسان به دا غینا پرېز کوي او دا غینا بزان ساتي.
اگر کدا نیک عملی خو چې شریعت کې داغه اصل نه نو داغه نه بزان ساتي. عبد الله بن مسعود بارک راضی رضی الله عنه چې د یو ځل جمعات کې خلق ناسو په تیزه ذکرونه ویل. عبد الله بن مسعود په غټو ویشتل وتویل د الله بندگانو دا طریقه محمد رسول الله نه دا کړی. نو چې محمد رسول الله نه دا کړی نو تاسو ولې کوي؟ علی رضی الله عنه عیدګاه کې یو سړی د اختر په ورځ نفل کول. علی ابن ابي طالب ویراته وتویل دا کار بنه کې. نو هغه ته ویل چې علی څکه ما د دین نه منی کې دا زمونږ کوم نو تمانه مون نه منی کې. الحمدلله صحابه د خپل دین باندې ډېر ښه عبور او پوهه و. نو علي صاحب هغه سړی ته وای دا دین نه دی دا مون نه دی. کدا مونږ رسول الله بکړې ولس کال دی عیدګاه کې ما وسمونځ کړي او ځان باندې ویریګه د سینې چې الله الله په دې عذاب درنه کی تبا دي نه کی. نو سلف بدا خبره کوله چې د الله د نبی زمانہ کې کم شی دینی نو هغه به دینی وسم او چې د الله د نبی زمانہ کې یو څه دین نه نو هغه به وسم دین نه. دا خبره مې دې د پاره کوله چې دا لس طریقې باندې دنیا کې اذانونه کیږي. بعضی طریقې الحمدلله حدیثو کې ثابت دي. هغه مونږ ویو چې دې باندې اجر هم ملاويږي، دې کې خیر هم دی، دې کې برکت هم دی. لکه دا غینا تیر شوی جمعه کې دوه قسمه اذانونه ما ویلو چې یو اذان دی د پنځو منځونو لپاره چې د نبی علیہ السلام دور کې شوه دی، د صحابه دور کې شوه دی، سلف هذه الامه د دې امت د مشرانو دور کې شوه دی. او که چا وګنو الله تعالی اجر ورکړي. او هغه لس طریقې انعامات چې هغه ما مخکې خطبه کې ویلیو چې دا مؤذنین د الله او منادي د خلقو اعتماد دی په او د دې په قیامت کې ډېر وګدوګ د چټونه او دا به مخلوق کې رسیو چتر رواني به دوباره اعاده نه کوو. دویم قسم اذان هغه دی چې هغه د تهجد اذان دی چې دام د نبی علیہ السلام زمانہ کې شوه دی. رسول الله علیہ السلام ویل یو اذان بلال کوي او یو ابن ام مکتوم کوي. دا یو د شپې کې د عبادتو د تهجد لپاره او دا دویم چې دی نو دا د سار اذان کوي. نو چې د سار اذان یې کوو نو به تاسو روزه بندوي او دا تهجد او اذان ډیر لوی اجر دی کې او دا به چې د مسلمانانو جمعتونو کې الله دې منګ او تاسو له دې توفیق راکړي چې دا خسته عمل د خپل جمعتونو کې دا رایش کو. نسأل الله التوفیق. الله دې منګ له دې عمل د دې د پیغمبر دا ورکشوي سنت الله دې موږ له توفیق راکړي چې دا موږ راوچت کو. یو دریم قسم اذان دی ورونو هغه دا دی چې د معصوم کله پیدا شي نو د په دې وخت کې یو اذان او بانګ کیږي. د دې باره کې د علم اختلاف دی چې آیا د معصوم وخت کې به بانګ او اذان کولای شي او کنه به شي کولای. نو بعض علماء خو وایي چې بالکل نه به ولای اقامت کیږي او نه به اذان کیږي. او قول دا ذکر کوي وای دا روایتونه چې کوم راغلي دي نو وای دا موږ ته صحیح نه دي را رسیدلي او سند کې وای کلام دی. نو چې کله سند کې کلام شو نو وای به د حدیث باندې به عمل نه کوي. نو دا یو چا خو دې کې یو نظر را دی. دویم قسم خلق دی هغه وای چې د معصوم پیدا شي نو دله به کجینې و نو دواړو غوګونو کې بوله اذان کې او کاله کو نو دی خیغه کې بوله بانګ و اذان کې
او په دې غس خوا کې به اقامت کې. دا دویم نظر د علماو دی. او دریم نظر د اهل التحقیق والا دی، اهل العدل چوتوي چې هغه خلک دی الحمدلله چې د محمد رسول الله سنت ته ورسیږي نو پاکي باندې هغه عمل کوونکي دي. الله سبحانه و تعالی دې په دې جماعت او دې ډله کې دې الله مونږه میثاق کړي چې نه د نبی سنت ورکو نه بدعت سنت کو. بعض خلکو سنت بدعت کړه او بعض خلکو سنت ورکړه. نو الله سبحانه و تعالی دې مونږه د افراط او تفریط نه وساتي. نو زبا ان شاء الله دا مسله د الله په مشیت باندې د سه یو مقام پورې بیان کما. د معصوم او د معصوم غوږ کې اقامت کوله دې کې دوه حدیث راغلي دي او دا دوه حدیثونه امام بیهقی راوړي دي السنن الکبرى کې. یو حدیث دی د حسن ابن علی چې هغه وایي چې نبی علیہ السلام نقل کړي چې چا معصوم له د خیغه کې بانګ ویو او په دې غسوه کې د چپغه کې ول اقامت ویو. نو یو قسم له بیماری ده چې هغه د معصومانو ته لګي چې هغه ته الصبيان وایي او دا معصومان است وجني خلک وایي دا معصوم وایي شین شو او څوک وایي د باندې وایي د صابندۍ څخه شعر راغی. عربانو په دې بیماری ته الصبيان ویلې و چې د یو خوا کې او ته بانګو کې او د بل خوا کې او ته اقامت وکي وَلَمْ تَضُرُّهُ وَرُفِعَتْ عَنْهُ الصِّبْيَانُ. الله به وي د الصبيان بیماری نه د معصوم بچ کی به بشین او سرکیږي نه. یو روایت دا ده. دویم روایت عبد الله ابن عباس ته منسوب ده چې عبد الله ابن عباس وایي چې نبی علیہ السلام کله د فاطمه بچي حسن وشو نو په دې خيخوا کې او اذان وکړ او په دې غسوا کې او اقامت وکړ. نو دغه وجدا چې بعضی فقها دا خبره ذکر کوي چې معصوم له یو غوا کې بان کې او په بل غوا کې بولڅ کې اقامت کې. خدا خبره انصاف نه ده، دا خبره عدل نه ده. ځکه عدل او انصاف خبره به غي چې هغه په صحیح حدیث کې راشي او تفاغه باندې عمل وکي. او الحمدلله زمنګ دی دین کې یو صفت شته ده چې دا په نورو دینونو کې نه و چې هغه ته سند ویل کېږي. امام مسلم مقدمه کې وایي الاسناد من الدين. زمنګ دین کې سند ضروری دی. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وایي کدی دین کې سند نه وي نو به چې چا څه ویلې نو هغه به ویلې. خدا واحد زمنګ د دین صفت دی چې دې کې سند دی. نو دا دواړه روایتونه منګه د سند او غ میزان او تلی ته ورچو. دا ولنې روایت شه دی چې د حسن ابن علی له چې الصبيان بیماری به وته نه لګي. دا روایت اهل علم وی موضوع دی. موضوع هغه روایت ته وی چې هغه د دروغ روایت دی، یعنی چا د ځان نه دروغ جوړ کړی دی. نو تاسو به ذهن ته دا راځي چې د ځان نه خلک څنګه دروغ جوړ کی. زمارونو د څه خلکو چې هغه به ویلي وای دروغ په پیغمبر ناروا دي، نو د پیغمبر د لپاره خو وای ته هم د پیغمبر د لپاره دروغ وي. لکه د پلار او د مور سره جنگ ناروا دي، نو کله د پلار او د مور د چا سره جنگ نو د دې سمرګرته وکړو دا پروا دی وي. د ځان نه به شي نه ویلې خو نه به په نبی دروغ وي نه به د نبی د لپاره دروغ وي. او یو صحابهونه د حدیث راغلي دي چې چا په نبی دروغ ویل نو د جهنمی دي. فليتبوا مقعده من النار. او امام ابن جوزی دا کتاب دی الموضوعات، هغه کې تقریبا نمونه ول ذکر کړی دي چې پلاني به دروغ روایت ویل، پلاني به ویل. زما د یقینات 215 دروغجنې ذکر کړی دي. الحمدلله هغه خلک دی باندې فویدل. دغه یو دوه دروغجنو چې د یو نومو کې یحیی ابن العلا په نوم باندې او د دویم نومو کې مروان ابن سالم او دا دوړ وسعين کذابین دروغ به ویل او ځان نه به حدیثونه جوړول او د سبکینا سو عربي به جوړ کړ. وای بقال قال رسول الله د الله نبی ویلي دسي او دا قصې به جوړولې. نو دا روایت موضوع ده
د اصطلاح لګا یاد کړئ د بل مرګري وای دا روایت موضوعي دی دا ټکي مو وای دا خپل په سړی خوش ښکاری روایت موضوعي څه معنی ده د زما دروغ دی نو ته ولې ځان ته دروغ جن وای ځان ته دروغ جن مو وای د سی وای موضوع چې ته یو دروغ جن وځا کړی دی دا موضوعي اصطلاح مو وای د اصطلاح صحیح نه ده نو دغه د اقامت بارکه چې کوم روایتونه دي نو دا صحیح نه دي مسله دا چې معصوم ته اذان به شی کوله او کنه به شي نو به دې کې موږ به ان شاء الله انصاف ته ګورو دې کې یو روایت ده د ابو رافع چې هغه کې دا روایت کې راغلي دي چې نبی عليه السلام خپل وسیله اذان کړو دا روایت امام ابن قیم رحمه الله د ابو داود نے تصحیح نقل کړی دا او امام ترمذی هم د روایت ته حسن ویل دي او امام ابن قیم هم د تحفۃ الموجود کې د روایت صحیح کړی دی نو بس خبره ده چې معصوم ته اذان بکیږي او اذان په دې طریقې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابن منذر وای ک اذان الصلاه لك دې مونږ چې څنګه اذان کې بس څنګه سي اذان بولو کې او که چاونه کې جمع سمکوي ځکه مسله اختلافي ده خو ان شاء الله چې منګه ته دا خبره حق ښکار شوې ده چې اقامت نشته او اذان پکار دی معصوم بچي چې پیدا شي نو دله په اول ورځ یو څو کارونه ضروری دي یو کار دا دی چې په اول ورځ دله نوم کېدا دا نوم ومه ورځ ته رسته کول دا صرف د فاطمه رضی الله عنها یو قول دی د نبی علیہ السلام سار را پاتې ده او چې جمع وکړه نو راوګرځید او صحابه ته ویل چې ولدلی الليل ولدن بیګاز منګ را یو ولد شوه دی نو دې کې دې ته اشاره ده چې خپل بچیم چاته شویل چې الحمدلله منګ را مؤمنه لکرا غلې دی نو وای فسمیته باسم ابي مولا وای د خپل پلار نوم کې خود چې ابراهیم دی نو د محمد رسول الله ویل منګ را بیګا لک شوه او منګ ولادت ابراهیم نوم مولا کې خدا او دې کې دې ته اشاره ده چې د پلار او نیکونو د بچی لم شي خدای بای سارهګان چې چیرته نو سیپ د نیکونو کې دي نو ټول ترونه څنګه خادي کوي ځماني کدي و شرماو اورکني کې له خاور نه راويستو نو مولا رتا څنګه اته ځماني کدي و شرماو نو یو دا ده او دې باب کې ان شاء الله یو درې حدیث ما ته معلوم دي هغه دا ده چې فاول ورځ با انا سو ازماور لم فاول ورځ باندې نومي خيو نوم اول ورځ خدل پکاري او دا چې د میاشتو پورې په یو کو بیو ته غږ کوي چې اول نوم ولنګ د ما زکه د باندې کې ګډ کوم لالوم او بل بکوم او سنتونه بکوم او جاخي ما خي بکوم دا غلطه طریقه ده او دویم سنت دې کې لري بچې دې وښنه راشه الله ته سجده او شکر وکا او یو درکات منځ وکا اسمان ته ډزې مکوا چې الله له بچې درکو ته چې ډیرته دی رب ولا مولد دارا کو الله ته غسلم سان دی به سبا دې خپلوازه کړی او بچې به ناغستې او جاړې با او دویم دا چې دریم په دې ورځ باندې بچی له تحنیک وکا تحنیک دې ته وای په کلی کې یو نیک سړی وګورا چې ستاسو په زړه وبس کې چې دا مؤمن دی او تا ته ایمان کې ډېر محبوبي دا بچي ولا راولا او څه خواږه چې زراوړه نو هغه دې خپل کې وځوي نو به دې ګوته باندې وصولې او دا غي تعلق پورې به راکېږي دې ته تحنیک ویل کېږي او دا د نبی هغه سنت دي چې نن زمونږ استاد سره کورونو نه وتلې دي الله دې به ور داخل کړي زمون کورونو ته او دام راغله چې د تبریک د برکت دعا مولوي و الله دې الک کې برکت واچي نبی صلی الله علیه وسلم چې بچا ما څومره نو به بقوله د تبریک د برکت دعا به ولکوله برک علیه روایت کې راغلي دي بیره ما شوم چې ومه ورته ته ورسي یا کې قوله وکړه دم د الله د نبی سنت دي دانشته چې دا سنت ډوډۍ د خلک راغونډوا او غته به میلونه چيو څو روپۍ به مولا ورکي صحابه وي كنا لا نجتمع على دعوه الختان من به سنتونو ډوډۍ غانې نه خړلې وای د پلانې د دوی سنت دی را شي د ډوډۍ غانو لبنځي ادا به ان شاء الله به وي چې بچي پیدا شي نو د امام الانبیاء او د صحابه کوم سنت دي او رسول الله دې چې اذان ولا وکړي چې دا ولنه دې وکي आवाज وشي چې لکه ته موحد ګوره مشرک نه او دیم دا اذان ولا وکا او دې کې به نقطه دای چې لکه ګوره د دې جنازې اذان شو دنیا ته را دي کنه او دغه د جنازې تیار ده نو چې کله یې نو بس ځان تیار وا
دیو جن جنازه کې علما وی خلک اذان نه کوي ابن حجر یو ځای کې وی چې دغه نقطه ذکر کړی دا خدای د علماو خې خبرې ان شاء الله موږ به عبرت لو نو د الک بارک اذان کول دغه ځای کې دغه راغلی دی ابن قیم هم دا روایت صحیح کړی دی امام ترمذی هم صحیح کړی دی ابو داوود او امام تحفۃ المودود کې ابن قیم هم په دغه حواله صحیح کړی دی دا څو قسمه اذانونه شو درې قسمه څلورم اذان دا دی چې کله د پیرانو نه یریږي ماشاءالله په خوا دغه زمانہ وا چې د قران او د حدیث نه معلومیږي چې پیران به د انسانانو نه یریدل څوک به یریدل پیران به د انسانانو نه یریدل پیری چې به انسان ولید د څه منډه به والی لکه چې سم په سایکل یا په موټر سایکل سور کړی دا منډه به والی ته وسلاړه مسله نور بل طرف ته واوخته بس اوس انسانان د پیرانو نه یریږي انسانانو پیران دا یو شان د رب مخلوق دی نیکانم پکشتا او بدانم پکشتا نو چې هغه غیبی پیرانو نه یریږي نو د انسان نه ولې نه یریږي د الله بندا او به بعد خلکو دی پیرانو د انسانانو ایمانونه غلط کړو تباہ او برباد کړو محمد ابن هشام کلبی وای زه د پلان سفر باندې تلم وای د شپې زمنګ یو کنده کې د شپنکی سشپراله وای نیمه شپه ده او چې ګورونو بس یو شرم خراغه غړی ونیو چيلې ونیو وای دې وتختو وای دا شپنکی را پاتې دا چې دې کړو ویلې چې یا کبیر الوادي جارکا اې د دې کندې لوی ولي پیر فنارا کا غړی رانه وی وړو اولیکم خپه دی منګم خپه شو چې ګوره من د چا شپاو توانې و شکېلې سړی من سبا غب شوې او دغه ګډ وی وړو نو کوم ملمکه چې لګي مانی او قربت ضرر رسیږي هغه خطا کیږي په وسنی خو بازي د سیمل مانی چټول شپه بس شپاو کی سبل سار کې مړ کی او ټول شپه وای چې پتا باندې مصیبت راشي به ګوري چې بیٹه کې رسې چې هغه نه وتختی جیب دلوي مسلمانانو باندې به سړن مو شي هغه بسن کدنی د بی دین خلک بوله چې ګوري کې ګوري کې څه شي چې زه تراو بسما خیر خوای ختمه ده مسلمانی ختمه ده اخلاص ختم ده مینه محبت ختمه شوه ده ټول ګڼکتی او دلالی او دوکې شروع دي ان لله و انا الیه راجعون ولازم د دې جن مرګ خدای خو کوم چیرته تمیز او احساس وکا ډېر څو دې مسائلو کې پکار ده نو وای دا من خفه شو دی باندې چې دا څه چل وشو وای نه تا په یو آسماني आवाज وشو आवाज داو چې یا سرحان ارسله سرحان عربی کې شرمخ ازمری ته وای شرمخ ازمریه ګډ فریدا وای چې کله ګورو بس ګډ کوونه پړقایي او دا دې راغې وای ته مې چنډیواله زمون کې لیکي خو چې ویسي هغه خو بیا بخې پکې والی او شلولې خړلې د ستنه روغ څنګه راغې وای ما ته ویل چې دلته دې کنده کې د پیرانو مشر دی او زه د دې په نوم باندې نصرانی او شکرانی ورکوم دا غزما د ګډو شپن کې دی حفاظت کوي صحابي وایي ورکه مې د سیو ټک پوښتنه چې تاسو خبره مې واوریدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته چې به حدیث ویو هغه به چون چې را نه کوله ځکه دا هغه ټولونه د نبی په خبرو باندې ټوړو وای ته مې چې یا رسول الله دغه قصه شوې ده وای ماته دومره خبره وکړه چې تلک شیطانون یذلک بس نور سره راته نو ویلې اخلک وای لوندو خټول لګیو بم پسته وای چې دا یو شیطان د شرمخ په شکل راغی او دا بل شیطان د ولی په نوم یو تاګ وکړ او ستا عقیده گمراه کوله او شکر دې رب تر اخلاص کړي دې پیرانو بدا چل کاو او قران هم ذکر کوي چې دای په ویلي چې ربنا استمتع بعضنا ببعض الله من کې بعض د بعضونه پیدا غستې وي او تر دې چې شیخ الاسلام صاحب لیکلي دي په خپل تفسیر کې چې پیران دې حد ته رسیدلی وو چې پیرانو انسانانو په زناهونو باندې د یو بل سره شروع کړي وای دا استمتاع ده او دا پیری مریدی کړي وا او د چا به شیطانان تابع وو پاغي به کوړي راځتلې او نور څه کیسې به کولې نو کله چې د دې شیطان نه ویریږي خو یو د سې چې د اختلافي مسله وا چې پیرې له انسان کې شو ورتلې او کني شو ورتلې
نو معتزله مو کوي چې دا نشي ورته دا کوم ځای کې ورسي خو کشاف کې زمخشري وایي چې به ما ولیدل چې بعضی خلکو کې دا کیسې ښکارا شوي وای ما ویل چې او بس صحیح شته دی وای دا د محسوسات او د بدیهیات نه دي خو جیب کې ګورا بعضی خزم کور کې لکه سړی خپه شي بس ورو واوړي خپل نه لاړې ورته وي په ما باندې پیران دي بعضی الکانې موږي دسي الحمدلله دا ګن کفن به پیژندل کیږي دا د لاس سره ګونه ولګوري چې دا خو زیدل وي ته دروغ وي دروغ نه دا سر به په لختو باندې وایي نور نبی علیہ السلام وی چې شیطان یجری من احدکم مجرى الدم دا د څه چلیږي د یو بل د بدن کې لکه دا وینه چې څنګه چلیږي اوس دا نه چې یو جسم والا څنګه په بل جسم کې ورننه وځي نو بعد ډاکټرانو هم دا نه منله خدا خپل غي د مصیبت کې راګیر شو نو چې راګیر شو به ویل چې او دا ششته دی او دا د معتزله چې هغه بالکل دینه منکر دي نو هغه دا وایي چې یاره دغه دی دا او دا خبره وسیده وی منله کله باندې خلک دا غو ویریږي یو ځکه نو به یو ځل چې کې پیرانو ماماګانو د سره کوم طرفه ماما دي ولستامور پیرې دڅو کله نه دی پیرې و چې تداغین ورسې شي ماما خود مور رور ته وای بعضونه چې څه شی ورچوي پیرانو ماماګانو دا خپل چیز وسه یو زمنګا غراوړی نو چې ماما ته دغه کې ماما دی خور ته ولې نه کړه مور دې غوږ نه دي چې وای به پیرې وي سره وباسه کسي دورونه دي خلک څه ځان له یو کاروبار جوړ کړي دي او به دکانداران چې د ځان له د مولینو دکاندارانو او به د وچه د بزرګانو دکاندارانو او څپلانې عامل مو پیره او باس مودونه روپۍ راکاو دونه او داسې یو کاروبار جوړ کړی دی الله سبحانه و تعالی دې منګه د یاري دکاندارین اور بچ کی دا ډېر واجب نظام دی او دا شیطان دې الله تبا کی ځکه سوچ کوم چې کومه فتنه راوځي بد دیندار خلک په سر کې ولړي کله سود معامله راوته منشدوب کې ګوره دی وي ک کافر را ګوره ترجمانای کې به دا دیندار ولړي ک یو بل مسله و خو چې د پیسې مخ وته راګرځیدو نو به والله کده چا یا اسلام ته یادي وای قران ته فکری او یا بل ته فکری زمورونو د دکاندارین ملکه کمی کوي او مومن ته نفع ورسوا تاسو د کتاب او سنت دم دی یو نیک سړی لرهغه او ته پوه شو چې د مؤمن باندې مصیبت دی صحابه وی نبی رسول الله به موږ د مولود د میکا شیخ الاسلام به ډېر قصې د ذکر کړې دي یو وخت شیخ الاسلام له چاره وستا مجموعه الفتاوا کې مشتله ده نو فقې باندې پیرانو نو ته ویل چې لکه پیرانو تاسو ولې دې زنانه باندې راغلي وای نو شیخ الاسلام دا پیرې د مشروط غونته نو ته وای چې تاسو دا مسله نه معلومه چې چا سدي مینې نو هغه کرا شیتله نو دې سلمان محبت له نو شیخ الاسلام خو ډېر عجیب سره او ته وای تاسو دا مسله نه معلومه چې چا به دې شکور ته به نه ورسي ولې راغلي د دې ته به دې شي او کله دې به دې نشي زدي اوس به دې کومه ته بل ځان خون ویني پیری ازمانه تو وی بالکل سیوطی په دې یو کتاب لیکل احکام المرجان په احکام الانس والجان وحید عبد السلام باندې دې کوم کتابونه لیکلي اسرار والبتار دي وقایت الانسان دي شرعي ته مونږ کول دا فکرې او نور دا چې دا بی دینه خلک یو دا وای منګه کوډه راوباسو بل راوباسو بل خبره مانه بل خوازي فلنده خبردار چې پیری نه کله ویلې دي د شپې د تکشو کواره ته و یا بل څه باندې مرګري د زړونو نن لګ ډېر سوره وري وای په لار راتلم او د شیو پښو مې مخې ته شو نو ګرځي د پښو ته نه څخري وای سپې مې ولیدو نو دنیا د سپونه ډکه ګرځي دي نو کله وای چې بلاره تخکارو شخکاره دي شتا تی وخړلې څه چالي د باندې وای زه ویری دما ولی ویری گزارې د باندې کړه توفکې د باندې راړه ولې دزې د باندې کړه دې نه د الله مخلوق دې ګرځي دي کنه غې دې ګرځي او موږ باندې ګرځو اوس به یو پیرې خپل مشر ته وای چې د یو انسان روان و ما ولید او څه ویری دما نه به دوی ته بد کې چې ته تیریږي ګرځي دي کنه دې خبرونه دي خې مېریږي د مؤمن چې بيخي د ډر فوک شي او د هر شي نه منډي وي ولا د مؤمن غیرتی نه د ایمان کار به نشي کولای او دا چې د کښ نه میریږي او د ټوخي نه میریږي او د منډې نه میریږي نو تبه غیرت وکي تبه سباغه فکو ته چې مؤمن کافر د باندې راړولې هغه توري چې باندې راوچتي کړي هغه ټینګونه چې د باندې خېږي تبه هغه ته سبا سټینګ شي ازما مسلمان اورور چې د پیری د منډې نه نه یریږي خذ على كل حالنا بعض خلکو ته دا مشکلم جوړي نسخه یاد کوي وای زمنګ پاشپخانه کې بازي وای دا د پخلی ځای کې ډیر دا مسلې منګ لا راځي منګ په دې پویګو
وایي د کړاسا کیږي او د شپې کړس کړس کیږي نو کړس کړس بچیږي ګډ باندې کلاو پرې منګکان باندې وتی هغه باندې خوراک کوي د ورځې په څه کار کوي د شپې په کې هغه کوي نو نه به کوي نو باځي وای نه چی وای نورم څه کړس کړس کیږي وتا چې دا ور را بندو بسم الله اعوذ بالله دی ویلی و نه او بچی دی خې په هغه دی د پاسه څلارګي یا سبسری خې نه نو چې نه خو پرې چې شیطانان به خپل کارونه کوي کنه دي خبرونه سر ډیر غیری کوي ما امید سر ډیر زړه ته کوي خزوان جان سړی وای ورن به والی ته به سوال مړکی یلکه ولی یره ماته صفیخی کیږي تاسو رسول پیغمبر امتین وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه چالیات کوي کله دا مشکل ته جوړ شو بعض مرګری کله دا وای اکثر د مرګرو ته دا انسانان ځانونه پیرین کی یو بند شپږ مرګری د سی هغه ته دا مشکل راغلو یره مولای سی وای چاله د الماری ما سفرتی او زما وای د دراز او دغه روپۍ پټیږي نو که څه دم ممی چې دا پیرین نه وړي ازما ورو چې شیخ پیرې ستاسو روپا په سرازي نو په دې و بین په څه ونه ورځي چې سمې بوجي ته ډکی کی خو یاد وته خزه پیرې شوې ده او یاد بچي او پیران شوې دی وته او چابي خواږه کې په 3 روپۍ ته جوړې ده الله ولی خلک دې حتی ورسېدل چې د څه چابي چې ته ویني چې هغه کولاويږي او ته به پیرانو سه مگر زړه کور پیران دی وګوره چې دې دا کړي دي کنه دي او یو مرګره وغه ماته دا مشکل جوړ شوی قسم په الله ماته وای چې لس لاک روپۍ رانه پټ شي ته مې ته ویل چې لکه څه بدګماني مکو وای خزه وچې مې د سړي ته چې بیګار جنت نه راغلي دي مې ته ته نو چې دی وای خو خیر دې ته دا طالب عدالت نو به مې کال بعد ویل د مال روپۍ به ورکی کنه وای بس ایت کرسی و ما پیران ناراضي مې تام خو مخکې ما ایت کرسی لري پیران ناراضه خو معلومیږي دا چې ځان کور کې پیران پیدا شوی دي و اتمش چې روسته بیره سمیلاو شو ماته یې مولوی سره پیسو سه خو می ویل وای دا یو ځای مې بدبخت دلته نه بیستلی او بار یو سړی سره کاروبار شروع کړي وای نو دا قرآنی کله دا خپل پیران سره به کاروبار شي پیرستانال ماری وای او نه بل څه وای ځان کله حال کله چې پیرینه وایي د څه مشکله ته جوړ کا حدیث کې دغه وخت کې اذان شته دی مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی دا سہیل رضی اللہ عنہ روایت ہے دا وای سپلار لګلې مو بنو حارثه وتا او زما سه یو لکم وو او زمون به یو شرط دی کې شپراله وای نا تا په आवाज وشو یپلانیا دا غالب په نوم باندې درې आवाज وشو وای زمویل ویریدم چې وم کتن څنو غالکم ویریدا راغه او ته وی بلاره دغه څه قصرات وشو نو هغه ته وی چې کچیر ته زوي نو ما به دغه وخت اذان شروع کړی وي او چې کله پیریره ولې یاد شي یو شی نو فنادي بالصلاه دغه وخت الله اکبر اذان شروع کوي ولی ما د ابو هريره نو ورېدلې دي چې ابو هريره وایي چې محمد رسول الله ویلي دي چې کله الله اکبر ویل کیږي نو شیطان ارته نشټینګي دي ادبر ولا وضرات هغه شاک او منډي وي او توازن ورندونم کوي دي نو لنداره چې کور کې پیری وي راولي یا بل څه شیو نو تیم وي راو کنه په دې په تلاش کې دا چخه الله اکبر دې طریقه باندې د صحیح مسلم روایت کې راغلي دي ورسره دا دی چې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه یو روایت هم مسند عبدالرزاق کې دی او دا امام احمد هم ذکر کړی دی د حسن چې د جابر نه نقل کړي مرفوعا چې محمد رسول الله وی اذا تغولت الغيلان فنادوا بالاذان کله چې دا چیزونه په خېمه خېده ته شروع کیږي نو اذان شروع کوي دی وخت کې الله اکبر کور کې اذان وي او تلاوت کوي سوره بقره وي او آیت الکرسی وي به ان شاء الله دغه قصونه بخلاصي دا څلورم قسم څه دی چې هغه کې شریعت کې اذان جایز دی پنځم قسم څه هغه ده چې کله د انسان اخلاق خراب شي یا یو دا بده ده اصل ساتلې ده وخت ساتلې ده غوا دي ساتلې ده بد اخلاقی شروع کړه نو دې باره کې یو روایت ده مصنف فردوس د دلیمی کې یو روایت ده او دا روایت کنز العمال کې مشته ده بعض علماء سندن صح حسن کړي دي او بعض علماء په کلام کړي دي
وای من ساء خلقه د چا اخلاق چې خراب شو من انسان او دابتين کغه انسان یو کغه سی یو دابي عام حیوان ته وای چې هغه پس مکه باندې ګرځي نو فاذنوا فی وطنه دی وکیو لبام وکي بچی دی بد اخلاق شو خزه بد اخلاق شو خاون بد اخلاق شو فهل به په مسله کوی کې نو باندې کوله وکي دی وکیو لسان وکي ځکه دغه غوونه شیطانانو ډکړي دی وخت کې نو کله چې اذان وکړي شي نو دا شیطانان به په خپل مخبانی سي بل سیاته چې پاږي کې اذان نه دی راغله او خلک اذانونه کوي هغه دالي چې کله بعضی علاقو کې داله مړې چې خخې کنه نو هغه قبر ته ورکوشي او د قبر کې اذانونه کوي دا مخبل لیدلې دي شبسړه کې یو جنازه و مده عمله ولولید پیرانو غړیو ته وي چې شیو ته وي اول ته وای مړې وخت کته کوي نو چې مړې وخت کته کوون سمدسي او تنته ویل مؤذن سے وایرا شاسان وکا نو ما ول دل شي آسان دي وای دا ځان دي خلک کوي د احناف کې یو کتاب دی ابن عابدین شامی یو کتاب لیکلی دی هغه وای په قبر کې با ځانونه نه کیږي وای دا بدعت دی ولی بدعت دی ځکه اذانونه په شریعت او ایمان کې چي دي دا وای صرف د منځونو لپاره روا شوی دي او دا د قبرونو کې نه دي د سینې چې قبرونو کې اذانونه وکي یا قبرونو کې سپاره د مړو سکی دي او باز دې چې هغه سادهګانو ته توري دي په بعضي علاقو کې دا ولید دی وای دا ملک الموت براشي او چراغ نو دا به دا تور ویني نو به دا سړی ونه زوري تور نه کټین کو نه وسکې دی کنه هغه د الله د سیو مخلوق دی چې هغه د چا نه یریږي بعض وې پلانې مړلې وای لړ شهید وای سفاری راوړی او دا قبر کې کېدی نو دا قبر کې داخلي دا مدرسه کې نه داخلي او نو دا څه مدرسه ده چې تاسو په دې کې داغه وکیدا نو دارنګي امام ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دي چې په قبر کې اذانونه کول دا بدعت دی او دلیل د بدعت توپ ده دی چې دا نه خیر القرون کیو نه د رسول الله زمانه کیو نه د صحابه زمانه کیو او نه د سلف هدي الامه نقل دي او هر عمل چې داغه دا کیفیتی چې یونم نه نقل هغه به بدعتي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے ایماندارو د الله او د رسول نه مخکواله مکوي په شرعي احکامو کې بل قسم داده کله چې بارانونه ختم شي او قحط راشي نو باران چې ختم شي او قحطونه شروع شي نو په بازي علاقو کې دا رواجي ويزانونه وکړي چې الله بارانونه وکړي د جمعه په ګډ کې اذان کیږي یو ګډ کې اذان وشي نو به بل ګډ کې وکړي نو به بل کې وکړي او به بل کې وکړي چاغه مختلفه طریقې شروع کړي چا ویل اذانونه باران نه کیږي ولر شه دی یو شهید په قبر باندې وبو ور واچوي او د پلاني ولی په قبر باندې وبو ور واچوي اولیاء ته کی شوی دي نو چې دا اولیاء کله په دیو بو د دې خلیل هم دي شنو الله به بارانونه وکړي نو چا دا ویلې نو چا به د څه کول عربو کې دا عادت ابن قتيبه لیکلی دي چې سلعنو می غیا به را واغستا او د غوا د لکې څخه وټړله او هغه ته به ور واچو او د غوا برمباړي شروع کړي او به ویل چې الان يمطر بالبقر والسلع واستغوا د سلع د وجه نه باران کیږي ابن قتيبه په ردم کوي وای اجاهد انت بيقورا مسلعه ذريعه لك بين الله والمطر وتغوا او داغيق لکي او صنعك يا باران ذريعه ګرځي نو چا دا ویل چې نه باران نکېږي نو تاسو د جمعه په څلورو ګټونو کې څه وکړي بانګونه وکړي نو بس الله سبحانه و تعالی به باران وکړي دام یو بدعت عمل دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې دسی عمل وکړ چې هغه په دین او شریعت کې نشته نو دا رد دی مردود دی نه هم قسم یو دغه دی دا اذان دی چې هغه خلک کوي په معاشره کې هغه د سورۃ یاسین شریف وایي او کله چې هر مؤمن ته ورسیږي
نو به پاتېږي وای الله اکبر الله اکبر استاذانونه شروع کوي اذان کول په وخت د سورته یاسین د هر مبین سره اهل علم و ادم یو بدعت ده ځکه نه د نبی علیہ السلام نه را نقل نه ده صحابهونه نه ده د ټولو نه ده او بل قسم اذان ده وای کله چې ملک باندې قحط او وبا راشي نو وای به مسانونه کوي مخکې دا چې بارانونه نه کیږي اوس دا چې قحط او وبا راشي په حنافو کې په تاودا بدون د یو بند کې د مفتی عبدالرحمن صاحب لیکلي دي دویم جز غالبا 83 84 صفحه ده وای داسې قسم لازانونه چې خلک کوي وای دا محمد رسول الله نه دی ویل دا د دې قرآنی بدعت ده اذان په اسلام کې د هجرت په اولنی کال باندې صحیح روایت ده د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه چې اذان روا شوه ده خدای اذان چې روا ده نو دا به د منځونو په دغه کې کېږي د منځ لپاره به کېږي او تهجد لپاره به کېږي ادا یو څو قسم اذانونه وو اذان به څوک کوي د مؤذن به څه صفاتي ان شاء الله دا به انده خطبه کې ویو چې صفات د مؤذن کوم سړی به اذان کوي او دا اذان د کولو څه شرطونه دي او په څه طریقه باندې بکیږي حذو بالله سبحانه وتعالى التوفيق اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين